افغانان ورونو په ایران کې حالت ډېر خراب دي. ښځې، نر، سپین ږیري، ځوانان، ماشومان ټول سړکونو ته راوتي دي. ولې راوتي دي؟ دغه جلۍ په وجه چې دا قسمه لګولې د دې په وجه باندې د ایران حالات چې ډېر خراب دي. خلک به دا وایي چې یاره ته د ایران پورې څه کار راغې پورې. زما په دې ویډیو کې یو مقصد دی. زه اوس وایم چې څومره ایرانیان به اوس راځي افغانستان ته، افغانستان نه به ټوپک اخلي، خپل وطن به وراني، خپل پول به وراني، خپل شفاخانه به وراني، خپل ملي اردو به وژني، خپل ملي بیرغ به مخوا کوي، هر شي نه به تباه او برباد کوي. تاسې به اوس وګورئ به دا کار به وشي که وبه نه شي؟ دا کار به هېڅکله ونه شي. څومره ایرانیان به اوس راشي پنجاب ته، د پنجاب نه به ټوپک اخلي، د پاکستان نه راځي خپل ایران کې به مسلح جهاد کوي یا جنګ به کوي. هېڅکله دا کار ایرانیان نه کوي. د کاغذ ژوندي قومونه دي. زه همیشه دا یو خبره کوم چې د ایران په ټوپک او د پنجاب په ټوپک چې څوک هم جهاد کوي، هغه جهاد نه دی، هغه فساد دی، هغه د افغانستان د بربادۍ او د تباهۍ دغه دی. دغه جلۍ چې تاسو ښکاري دا کسي دا یوه جلۍ د خارج نه تللې وه، ایرانۍ وه، ایران ته چکر ته. اول ته د حجاب مسله کې پولیسو راونیوله، ویې واله، د والو نه وروسته دا جلۍ مړه شوه. د هغې نه وروسته ټول ایرانیان سړکونو ته راووته. ښځې، نر، ځوانان. ښځو خپل حجابونه راواغسته، په سړکونو یې ګزار کړه. ښځې خپل ویښتان راواغسته، خپل ویښتان یې دغه کړه، کینچي کړه یا بیتي کړه. او د دې نه مخکې تا دې کتلي په سریلانکا کې هم داسې کار شو. ټوپک موپک یې راونه خپل د مظاهرې د مزاحمت د لارې نظام یې چپک ولرې کړو. او د دې نه مخکې په ترکي کې ګوره وردګان باندې کودتا وشوه، یو دې ته څوک لاړ نه، خپل ځانونه ټانګونو ته واچوه، مګر خپله مسله په خپل وطن کې حل کړه. تاسې به کتلي فرهنده په کابل کې رادغه شوه، ویسې ځله په سړک او په کاڼو باندې مړه کړه. چا هغې ته انصاف ورکړو؟ څوک ورسره راوچت شو؟ نو که زمونږ مثال د میږو د افغانانو همیشه هم د بل ټوپک، همیشه هم د بلو په دسیسو باندې خپل وطن تباه او برباد کړی. نن د دنیا ټوله میډیا د ایران دغه رالي، نیوز رالي، حالانکې ټوله پکې 10 کسان به پکې مړه دي دغې واقعې نه وروسته. مګر د دنیا موږ په جمهوریت کې، په اشرف غني صاحب په حکومت کې، د کرزي صاحب په حکومت کې روزانه 200 کسان وژل کېدل چې موږ میډیا نه راوستو. ځکه چې موږ خلکو ته معلوم، دنیا ته معلوم چې موږ بېسوره خلک یو، موږ په بل طرف روان یو. نو ایران چې دی، ایران ما راته ویل چې ایران زمونږ نور هم دغه ګاونډیانو کې بعضې دشمن هېوادونه شته، شیطان هېوادونه شته، زمونږ د هغې په کار نشته. موږ خدایه چې زمونږ په وطن کې چا ګوتې والي، خدای هغه شیطان هېواد، هغه ضرري هېواد چې زمونږ افغانستان یې تباه کړی او برباد کړی، زمونږ د وطن د تباهۍ او د بربادۍ پروګرامونه پکې جوړېږي. دغه یو شیطان دی چې په خلاص شو هم ښه دا خدای په خپل غمخته کې چې زمونږ پرېږدي، ځکه موږ ته ډېر نقصان رسولی. نو افغانانو ورونو همیشه یاد ساتئ چې قومونه، ژوندي قومونه چې دي، هغه دغه شان دي، د ایران په شان دي، د ترکیې په شان دي، د سریلانکا په شان دي. نه د پردي په ټوپک، نه د پردي په مرمۍ، نه د پردي په دسیسو په دغه وجه باندې خپل وطن راني. او دا خلک به سوال وکړي چې ایران کې خو اشغال شوی نه دی، دا بعضې د جهاد ټیکهداران ماته معلومات دي. نو وروره په 1915 کې 4 کې نه افغانستان ته روسان راغلي وو، نه امریکایان راغلي. تا ولې د پنجاب ته لاړې؟ پنجاب نه ټوپک راواغوست، خپله ملي اردو خپل عسکر دې شهیدانول. ولې د داود خان په خلاف باندې اسلامي نظام ته جنګ کو؟ ولې د غازي امان الله خان ختم کو؟ ولې د ضیاءالشاه په خلاف د کفر فتواګانې ورکولې؟ خو فساد دی، جهاد خو نه دی. نو خبره دا ده چې نن ایران دنیا ته وښوره، د ایران خلکو چې موږ یو منظم قوم یو، او هېڅکله به ایران دا کارونه کوي چې افغانستان ته راشي ټوپک والي او خپل وطن وران کړي، یا پنجاب ته لاړ شي خپل ټوپک راولي، خپل ملي اردو والا او خپل خلک ووژني. دغه مړي به پکې وشي، مګر که انقلاب راغی داسې انقلاب به نه وي لکه زموږ په وطن کې چې هر څه د میندې وړ صاحب مهربانه پنجاب ته اعلان کړ. په الله سپارم.